اینمی خیری احساس است که کدما کمک میکنه خدا کدشان کمک کنه. شکر باشه برادر. خایسته افغانستان، خایسته افغانستان، خایسته افغانستان. خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان، خدایا تل لري ودان. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو ورونو او خویندو، که تاسو د دنیا په هر برخه کې اوسېږئ، که په هر ملک کې اوسېږئ، د خپلو هیوادوالو لاسنیوی وکړئ. افغانستان که داسې ناوړه شرایطونه تېرېږي، دلته بیکاري ده، فقر ده، دلته خلک معاش نه لري، خلک کار نه لري، عاید نه لري. نو دې خلکو سره د مرستې په خاطر باندې تاسې د خپلو هیوادوالو لاسنیوی وکړئ. د خپل عاید یوه برخه دغو هیوادوالو ته ځانګړې کړئ. دلته کونډې دي، دلته یتیمان دي، دلته معلولین دي. تاسې ګورئ دغه نن چې د دلوې په 18مه نیټه موږ د پریچرخي سیمې په فقیر میشته سیمه کې 80 کورنیو ته مواد ویشل. دلته زرګونه کورنۍ نورې داسې دي چې همدې حالت ته انتظار باسي. ستاسو د مرستو په هیله موږ د رجب د میاشتې په ورځو کې یو، دې پسې شعبان او رمضان ده، دا د زکات میاشتې دي. تاسو د خپل زکات، خپل صدقات او خپل مرستې دغه هیوادوالو سره راولېږئ. احساس خیریه بنسټ د خپلو زرګونو رضاکارانو په واسطه باندې ستاسې مرستې دغو فقیرانو او دغو بېوزلو خلکو ته د افغانستان ګوټ ګوټ کې، هر ولایت او هر سیمې کې انشاءالله چې رسوي. احساس ستاسې او د دې غریبو او فقیرو خلکو ترمنځ د پله حیثیت لري. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. افغانستان